سلامونه. ډیپریشن یو داسې عالمي بیماری ده چې دا نه د مذهب سره، نه د ذات پات سره، نه د دې سره چې چا سره څونه دولت ته یا څوک څه کاروبار کوي، دا نه د عمر سره، نه د جنډر سره هیڅ سره تعلق نه ساتي. په هر چا باندې راتلی شي او تقریبا د نړۍ ډیر خلک د دې متاثر دي، څوک یې نورو ته بیانوي او څوک یې پټوي. خو دا داسې بیماری که موږ واخلو څنګه چې موږ بلډ پرشر واخلو یا شوګر واخلو، د دې هینډل کول به آسان شي. اسانه به دي شي چې خلک به دا خبره قبول کړي چې دا هم یو بیماری، لکه څنګه چې موږ د بلډ پرشر دپاره یا د شوګر دپاره هم دوايانې استعمالوو، ډاکټر سره مشوره کوو، هم د هغې چې کوم نور اقدامات په خوراک کې په څښاک کې هغه کوو، نو د دې هغه دغه چې کوم دی ورو ورو کمیږي. څرنګه چې دا نورې بیماریانې د باوجود د علاج او د هر څه سره سره لږ لږ بیا هم نقصان ورکوي. دغه رنګې که څوک ډېر علاجونه هم وکړي او دغه هم وکړي، خو دا بیا هم امکانات شته چې داسې کیسونه پکې راشي چې هغه دې هر څه ته رسپانس نه کوي او هغه بیا نور ترقي د هغې لپاره کتل غواړي. ټول نه وړومبی ډپریشن چې کوم دی داسې بیماري ده چې دې کې د انسان موډ چې کوم هغه لوی یا د بالکل خپي هر ټایم، او دا ویل کېږي چې د 15 ورځو نه چې دا علامات په چا کې سیوا شي هغه ته تاسو ډپریشن ویلی شي، د هغې نه چې کمي نو تاسو د لا ډپریشن ورته مه لیبل کوئ او د هغې په دواینو په دې باندې مه راښکوئ. لکه اوس یو نیمه ورځ د انسان موډ هسې لوی او هسې خپي یا څه واقعات شوي په کور کې غم شوی یا بل ځای کې څه خراب نیوز ورته راغلی، نو دې ته ډپریشن نشي ویلی. خو د 15 ورځو نه چې ستا سیوا موډ مسلسل خراب وي، د دې سره سره ستا خوراک خراب شوی یا ډیر سیوا شوی یا کم شوی، خوب ډیر کم شوی یا ډیر زیات سیوا شوی وي، ستا وزن ډیر یودم یا سیوا شي یا راکم شي، او د انسان ډیسیژن پاور ورو ورو کمیږي پکې، او ستړی والی محسوسوي، انرژي پکې کمه وي هر ټایم، په انټرسټ په گیمز کې یا په نور چې د کور کم کارونه دي نور کارونه په هغې کې ورو ورو کمیږي، دی پکې دلچسپي نه ساتي او دی و چې بس سیډ ټپروت وي او هر ټایم خپي جړا پې راځي، کله ناکله پې په وړو وړو خبره غوسه هم راځي، سوچونه ورته زیاتېږي او دې د وجې د وجود کې مختلف دردونه پیدا شي او مختلف قسم، کله معده ګډوډوي، کله په دماغ باندې بوجي، او دا ډپریشن په مختلف قسم دردونه کې د وجود په مختلف حصو کې هم ښکاره کېدلی شي. اوس ډپریشن د پکار ده چې سایکیټریسټ ته لاړ شي، هغه ته ووایي چې او ته نه پوره هسټري واخلي او بیس اپان د هغې هسټري باندې تا ته چې کوم دی وویلی شي ته ډپریشن دی. د دې بیا مختلف تیورانې پیش کېږي. هغه تیورانې یو هغه شیزونه چې ادم په وجود کې دننه دي، په هغې کې سیروټونین تیوري شوه، بیا هارمونل تیوري شوه، یعنی څنګه چې په ډایبټیس کې انسولین لیول کمیږي یا سنسټیویټي ورته پیدا کېږي، دغه رنګې په دې کې سیروټونین، ډوپامین، نورپاین شو، کورټیسول شو، دا قسم نور هارمون چې د هغې امبیلنس چې کوم دی هغه راځي او د هغې د وجې په انسان کې دا ډپریشن پیدا کېږي. هغې سره په دماغو کې هم داسې کتلی شوي دي په ډېر ډپریشن مریضانو کې چې د هغې سرکټې پکې بېلې بېلې جوړې شوي، هغه فزیکلي لکه هارمون او کیمیکل هر څه برابر وي، خو پراپر چې کوم سرکټ هغه نور سرکټې پکې اکټیویټ شوي په دماغو کې، او هغه چې کوم نارمل سرکټ هغه پکې هغه شانتي کار نه کوي، نو دغه پکې هم کتلی شي. دې سره سره هغه اسپیکټ هم دی چې یو انسان به بالکل کیمیکل وایز هارمون نیورو ترانسمیټر دا هر څه به نارملي، خو به هر حالات چې کوم دي هغه ورته ګډوډي، یعنی سوشل چې کوم سچویشن دی، اکنامک سچویشن دی، بهر چې کوم موسم دی په د بخانه راځي، نو ډېر داسې فیکټر دي څه په انسان وجود کې دننه څه بهر چې د هغې د وجې انسان ډپریشن ته ځي. د ټول نه غټ وجه پکې جینیټیکل وجه هم ده. په هغه کډو کې ډپریشن ډېر زیات دي چې د هغو په نیکونو کې په مور پلار کې دا وي، نو هغه خپل ماشومانو ته اوس ساینس دا ثابته کړې هم ده چې په کروموسوم باندې د دې لپاره یو خاص جین ریسپانسیبل دی، په ډېرو مریضانو کې هغه موندی کېږي. په دماغو کې یو خاص قسم پروټین دی، بي ان ډي پي ورته وایي، هغه هم په ډېرو مریضانو کې کتلی شوي چې د دې لپاره ریسپانسیبل دي. خو د هر انسان د فیزیولوژي چې کومه ده، کیمسټري چې د بایوکیمیکل کیمسټري چې کومه ده، دا مختلف ته، نو د هر انسان ډپریشن چې کوم دی په یو مختلف شکل کې ایکسپریس کېږي او په مختلف شکل کې چې کوم دی د مختلف وجوهات د وجې ته هغه ډپریشن اکټیو کېږي. خو څرنګه چې نورې بیماریان هم کنټرول کېدلی شي او ټیک کېدلی شي، نو په ډېر کیسونو کې دا بیماری هم په صحیح طریقه باندې چې بنده په ځان پوه کړي نو دا ټیک کېدلی شي. سایکیټریسټ پکې ډېر غټ کردار دی چې یو ماهره مستند سایکیټریسټ ته لاړ شي او هغه له بار ځي چې ته د هغه په وینا باندې دوی شروع کړې او دوی پکې د هغه په وینا باندې بنده یا کمې یا سیوا کړې. د هغې وجه دا ده چې د ټول نه
چې کوم صحیح تیوري ویل شوی دا هغه د نیورو ترانسمیټر یا هورمون امبیلنس چې کوم تیوري ده نو پای کې دا و چې یاره په دې کې نیورو ترانسمیټر چې کوم دی ډوپامین شو سیروټونین شو نور څو داسې دي چې هغه پکې امبیلنس کیږي اوس په دې باندې هم ډیبیټ روان دي سو ساينسدانان څه دا وایي چې یاره د ډیپریشن د وجې دغه هورمون چې کوم دی امبیلنس کیږي او ځینې خلک دا وایي ډېر غټ خلک پکې دا وایي چې یاره دا هورمون چې ګډوډ شي نو د هغې د وجې ډیپریشن کیږي هغه دومره په شارټ ټرم کې دا هر څه ګډوډ کیږي چې لا ساينس پې پوره نه رسېدلی چې یاره د ډیپریشن د وجې د هورمون ګډوډ کیږي او که د هورمون د وجې د ډیپریشن کیږي خو دا کتلی شوي دي په مختلف ایکسپریمنټو کې چې هورمون ګډوډ شي نو ډیپریشن هم کوي او که انسان ته د بل څه وجې باندې ډیپریشن ناشي او صورتحال ته د بهر نه ته خراب کړي نو د هورمون هم امبیلنس کیږي نو د هغې د وجې چې موږ دغه دوايانې کله اخیستل شروع کړو هغه زموږ د هورمون نیورو ترانسمیټر او نور چې کوم بایوکیمیکلز زموږ میکانیزم دی هغه ورو بیلنس کول شروع کړي او انسان د دې نه راوځي د دې سره د سایکالوجسټو داسې پوهانو پکې غټ کردار لري چې د هغې سره تاسو بار بار سیشنې واخلئ او هغې سره چې کله سیشنې بنده اخلي نو انسان چې کله د هغو نه ښه خبرې اوري او د هغو خپلې د زړه خبرې کوي نو دې سره هغه ډېر هلکه محسوسوي او بهرني چې کوم فیکټر دي ما چې تاسو ته د انسان د وجود نه بهر هم داسې ډېر فیکټر دي چې د هغې د وجې هم انسان ډیپریشن ته ځي نو هغه ورو کمیدل شروع شي انسان د ژوند په ښه طریقه باندې انډرسټینډ کول شروع کړي د دې لپاره زده کړه ډېر زیات ضروري ده چې انسان هغه انسان د دې نه ډېر په اسانۍ راوتلی شي چې هغه په خپله په دې کې انټرسټ واخلي او په خپله وایي چې یاره زه د دې نه راوتی شم خو د پوهانو پر دغه کې په نگرانۍ کې چې د سایکیاټریست سایکالوجست یا نور چې داسې پوهان شي د هغې نه دي زده کړه کوي او د هغې په دغه کې دی ځان ورو پوه کوي او راوباسي مختلف میکانیزم دي مختلف سټپس دي د دې ځان له چې کوم دی د ټول نه لومبی خپل څومره چې د گیمز دی په هغې کې د دې انټرسټ واخلي خامخا د گیم شروع کړي آرټس چې کوم اکټیویټي لکه پینټینګ شو ګنډل شو داسې کریټیویټي چې په څه څه کې وي هغه چې دی څومره شروع کوي د ډیپریشن به ورو کمیږي د کور په کارونو کې د سبق چې نور کم هلې ځلې د ژوند چې نور کم هلې ځلې د چې کومې ګټې وټې په دې باندې چې دی په زور انټرسټ اخیستل شروع کړي ورو چې کوم دی د ډیپریشن نه راوتلی شي میوزیک شو یا چې کوم دی نور ښایسته ښایسته څیزونه جوړول شو د خټو نه خلک څیزونه جوړوي دې کې چې دی ورو هغه اخلي انټرسټ اخلي نو دې سره هم ډیپریشن ورو کمیدلی شي په کار دی دا خلک موږ داسې پرې نه دو بلکې دا لارې ورته وښایو ډېرې زیاتې لارې زه به هم زده کوم تاسو سره به هم شریک کوم او زموږ چې څومره سایکیاټریست سایکالوجست دي هغو ته په کار ده چې یاره هغه راشي موږ ته په دې باندې نوره ښونه وښایي چې دا ټاپک موږ نور هم زده کوو ما په خپل ایکسپیرینس کې دا کتلی چې کله هم داسې مریضان ناشي نو په دې کې یو څلور شیزونه اول خامخا کتل پکار وي چې بایولوژي ته ایکسکلوډ شي په هغه کې ویټامین ډي لیول شو تایراید هورمون شو او ایچ بی یعنی وینه چې کوم شي نو هغه انسان ته مختلف دا قسم سیمپټمز پیدا کولی شي او ایچ پایلوري دا څلور شونه ما داسې کتلي دي په خپل مریضانو کې چې اکثر راشي هغو د ډیپریشن هغه چې دا شیزونه لمونږ وکړو هغه پکې ګډوډي دا چې کله ټیک شي نو په ډېر کسانو کې هغه ډیپریشن ته لاړ هم نشي هغه راوځي خو که دغه وجوهات یو ډاکټر ویستلي او د هغې نه وروسته هم یو بنده د ډیپریشن نو په کار ده چې دی داسې ایکسپرټو خامخا مدد واخلي دې کې مختلف چې کوم دی موږ به کوشش کوو چې زه مختلف تیورانې چې په دې باندې پرزنټ شوي دي هغه زه راوباسم تاسو سره شریک کړم زه به هم زده کړم تاسو سره هم کوم که تاسو به کې څه نه څه زده کړي هغه هم زما سره شریک کوي په پښتنو کې په دې باندې چا بالکل کار نه دی کړی په انګریزانو کې په ډېر زیات خلکو کار کړی دی او مختلف تیوري مختلف تاټس چې کوم دي هغه دي خو ورزش پکې ډېر زیات امپورټنټ رول دی میډیټیشن مراقبه چې څه ته وایي هغې پکې ډېر زیات ښه کردار دی بریتنګ ایکسرسایز چې څه ته وایي هغه چې خلک کله کوي نو داسې کتلی شوي دي چې په دماغو کې نوي سرکټس اکټیو کېږي نیورو پلاسټیسټي پکې کېږي نیو سرکټ پکې جوړېږي او انسان د دې ډیپریشن نه ورو راوځي نو دا یو څو اقدامات دي تاسو پکې خپل هم شریک کوئ زه به کوشش کوم چې په دې ټاپک باندې تاسو له نورو مواد راوړم او په دې باوجود باندې چې دا هر څه موږ کوو خو کیدای شي چې بیا هم زموږ ډیپریشن په سم مریضانو کې ټیک نشي د دې دغه شانتې اگزامپل دی څنګه چې څوک د بلډ پرشر دواانې خوري خو بیا هم اکثر بلډ پرشر کنټرول نشي یا شوګر کنټرول نشي یا بله بیماري کنټرول نشي نو دا د نورو بیماریانو په شانتې که موږ واخلو ورو به یې ټیک کړو ورو به ترې راوځو یو جهان مننه په خدای الله مو سپارم سلامونه